أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. مخکی واقعات دا قومونو هغه بیان وس وحدانیت دا الله پاک بیانیږي، دا الله پاک دا وحدانیت دلائل بیانیږي. په مخکې آیت کې الله پاک فرمایل الله خیر اما یشرکون، آیا الله پاک غوره ده یا هغه چې دوی سره شریکان جوړ؟ یا پدې عبارت کې تقدیر ده عبادت من خلق السماوات والارض، آیا عبادت ته هغه چا چې ځمکه اسمانونه پیدا کړی دي خیرون هغه ډیر غوره او بهتر ده، ام عبادت ما یشرکون یا عبادت ته هغه چا چې دوی د الله پاک سره شریکان دي؟ نو دوی چې د الله سره کم شریکان جوړي، الله پاک وایي دغه داسې شیزونه دي چې کمچ د دونه سشي وتختی و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، دو د هغه نه هم سشي آزادولی شي. ضعف الطالب والمطلوب، څوک چې غوښتنه کوي دی هم ډیر کمزوری دی، او د چانه چې الله پاک وایي غوښتنه کیږي هغه هم ډیر کمزوری دی، هغه د خپل ځان څخه نفع فایده ځان ته نشي رسولی، نو هغه به بل ته څه نفع او فایده ورسوي. وس الله پاک د خپل وحدانیت دلایل بیانوي. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یو توجیه دار چې آیا چا پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه، چې په سوره مومنون کې هم داسې مضمون تیر شوی دی. الله پاک وایي قل دور ته ووایه لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، د چا په اختیار کې دا ځمکه او اسمانونه او هغه څه چې په دې ځمکه کې دي که تاسو علم لرئ تاسو پوهیږئ. نو الله پاک وایي سيقولون لله، خامخا دوی به دا خبره کوي چې د دې هر څه اختیار دا د الله پاک سره. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک وایي د دوی نه تپوس وکړه من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، چې څوک ته رب د وو اسمانونو او د عرش لوی. نو الله پاک وایي د دوی بیا به هم دغه یو اقراري چې دوی به وایي چې دا الله پاک دی، سيقولون لله. بیا الله پاک وایي د دوی نه تپوس وکړه من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، د چا په اختیار کې دی بادشاہت، د چا په اختیار کې دی بادشاہت د اسمانونو او د ځمکې، وهو يجير ولا يجار، او د هغه نه مدد غوښته کیږي او د هغه په مقابله کې
د چا سره مدد نشي کوي. نور دې ټولو سوالاتو جواب د دو هم دا دی چې دغه ذات هغه الله پاک. نو الله پاک وس د دغه خپل وحدانیت دلایل بیانوي. امن خلق السماوات والارض، آیا هغه څوک چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه. وانزل لكم من السماء ماء، او راوروری دي ستاسو د پاره د اسمان نه ماء اوبا. فانبتنا به حدائق ذات بهجه، الله پاک وای پس را زرغونو مونږه د دې اوبو په ذریعہ سره حدائق باغونه، ذات بهجه سره د ترو تازګۍ، داسې باغونه چې ترو تازه. او باغ ویل کېږي هم دې ته چې د ترو تازه او انسان هغه په دې کې خوشاله. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، نشته ستاسو په اختیار کې ان تنبتوا شجرها، دا چې را زرغون کوي بوټي د هغې، د هیڅ چا اختیار داسې نشته. اإله مع الله، آیا شته د دې واقدار د الله پاک سره؟ نو هیڅ څوک د الله پاک سره په دې کې واقدار نشته. او نه یو غیر مسلم هغه د دې خبرې دعوه کوي چې مونږ د الله پاک نه علاوه د دې کومو ګټو بوتانو نه وغیره چې مونږ مدد غواړو یا خپل حاجتونه غواړو، نو دو یا اسمان پیدا کړی یا ځمکه پیدا کړی. داسې د یو هم دا اقرار نشي کولی، بلکې هغه هم دا اقرار کوي چې دا کارونه الله پاک کوي، او دا کم لاندې کارونه چې دي نو دا الله پاک دو تسپارل. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، آیا هغه څوک جعل الارض چې ګرځولې د ځمکه قرارا ټینګه، چې ځمکه خوځي را خوځي، نو د دې خوځېدونه الله پاک دا را ټینګه کړې ده. دویم دا چې الله پاک د ځمکه داسې سخته هم نه ده پیدا کړې چې د دې نه انسان فایده نشي اخیستی، او نه دومره نرمه پیدا کړې ده چې انسان په دې باندې زندگی نشي تیرولی، بلکې الله پاک داسې پیدا کړې ده چې ځمکه د ټینګوالي په اعتبار سره دا ټینګه ده او مضبوطه ده، خو چې کله په بل جهت سره وګورې ځمکه انتهایی نرمه هم ده چې انسان د خپل فائدې د پاره کروندې پدې کې. امن جعل الارض قرارا، آیا هغه څوک چې پیدا کړی د ځمکه قرارن ټینګه، وجعل خلالها انهار، او پیدا کړی دی پمن د دې ځمکه کې انهارن نهرونه، وجعل لها رواسیا، او پیدا کړی دی د دې ځمکې د ټینګوالي د پاره رواسیا مضبوط غرونه، درانه غرونه، وجعل بین البحرین حاجزا، او پیدا کړی د پمن د دوو دریابونو کې حاجزن پردا، چې یو طرف ته خوږ بهیږي بل طرف ته تریخ بهیږي، او دواړه د یو بل سره یو ځای کېږي. اإله مع الله، آیشته واقدار د دې کارونو مع الله د الله پاک سره، د دې کارونو واقدار او اختیارمند د الله پاک سره بل څوک شته؟ جواب د نفي دی چې هیڅ څوک داسې نشته چې د الله پاک سره اختیارمند او واقدار شي په دې کارونو. الله پاک فرمای بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د دونا نه پوي.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آیا هغه څوک چې قبلوي دعا د ډیر ناچار مضطر ویل کیږي انتهایی ناچاره چې داسې حالت ته ورسی چې د هغه د پاره حرام شی استعمالول هغه هم حلال وګرځي لکه مثلا مرداره یا بيدون کی وینا یا غوخه د خنزیر چې دا حرام شي زونه دي لیکن الله پاک فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کله داسې حالت ته انسان ورسی چې ردا بچاو په غیر د دین نه کی د بچ کېده نشي نو ردا د پاره په قدر د حاجت باندې د دغه حرام شیزونو استعمال هم دا جایز ګرځي الله پاک وی فلا اثم علیک پدې کې ګناه نشته نو مضطر هغه چاته ویل کیږي چې انتهایی ناچار شي ډیر عاجز شي د هر طرف نه وسایل او اسباب دا کټ شي او انسان مایوس شي نو الله پاک فرمای آیا هغه څوک چې قبلوي دعا المضطر د ډیر ناچار اذا دعاه کله چې دعا غواړي د هغه ويكشف السوء او لری کوي مصیبتونه ويجعلكم او ګرځوي تاسو خلفاء الارض د یو بل نائبین پزمکه کې مشرکین دوبه سفر کو او تجارت دا د دوکار کله چې په سمندر کې په دو باندې طوفان راغی یا په حالات دا سراغلو چې هغه با د سختۍ حالات نو دوبه بیا د الله پاک نه مدد غوښته او چې کله به الله پاک د دغه طوفان او د دغه دریاب نه دو محفوظ کړو نو دوبه بیا د الله پاک سره شرک په سوره بنی اسرائیل کې د هغه بیان هغه تیر شي الله پاک فرمای افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيل اي کله دې دریاب نه په امن شوي نو آیا د دې خبرونه هم په امن شوي چې الله پاک په دې ځمکه کې ژوندۍ دنه لکه قارون چې دنه یا یو بیا دې دریاب ته ولېږي او الله پاک د باندې طوفان راوړي یا د باندې نور قهر او عذاب راوړي نو بیا تاسو د پاره بل بچ کوونکې او کارساز څوک کېدی شي نو الله پاک وایي چې هغه ذات چې هغه قبلوي دعاګانې د ناچار خو دعا د الله پاک نه غوښتل په داسې حالت باندې چې بنده د ځان بنده حساب او چې کله د ځان بنده حساب کې نو د به محتاج او عاجز یو لوی ولی هغه تیر شه دی چې نوم د هغه ذوالنون مصری هغه ذکر کړی دی علما او د داسي مرتبه والا انسانو چې امام شافعی رحمه الله به هم تلو او ددن به دعا هغه وخت چې د الله پاک نه زما د پاره دعا وکړه یو پیرد د الله پاک نه دعا غوښتا نو صدا یخ د وجینا یا د بل صدا سی وجینا د یو لاس په دعا کې ونی نو الهامي आवाज د توشو چې اے بے حیا اے بے شر مون برکت په دوه لاسونو کې اخاو ده او ته یو لاس
نو وای د مرګ پوری په دې خپل غلطۍ باندې د بجړل او د الله پاک نه بخنه او معافی غوښتل. یعنی په دعا کې به انسان ځان بالکل الله پاک ته عاجز او محتاج ګڼي. او دویم دا چې دعا به انتهایی د زړه په حاضروالی باندې غواړي چې د زړه هم حاضری په دغه مجلس او محفل کې چې زه خدای پاک ته متوجه یم او په دې یقین سره به دعا غواړي چې زما دعا به الله پاک خامخا چې کله په انسان کې دا حالت نه لازمینه چې د خامخا دعا وکړي. په دغه ټیم دی نه غواړي چې کله د حالات برابري او د ته فرصت یي او ټیم وته یي په هغه ټیم باندې د دعا وکړي خو چې د بیا دغه جوړ نشي. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. عموما زمونږ د دعا هغه آداب او طریقې یری شي. ډیر کسان داسې دعا کوي دا خو د ډیر لوی ذات دی او ډیر انتهایی صبرناک ذات. که چرته کې معمولی اختیار هغه د انسان لور کو او باغه پسې سوکلاړو او داسې په متکبرانه انداز دي داسې سوال وکړو یقین وکړه داسې علاج به ولا کوي چې د الواد به هم یاد ساتي. دا کمی طریقې چې موږ شروع کړې دي دا ټول رواجی او غلطي طریقې دي. دا موږ چې اکثر په دعاګانو کې یا داسې پرتلوالی په داسې طریقه او بس تعالی داسې کې دا داسې سړی چې ځان ته ببوزوي دا ټول ناروا طریقې. نو الله پاک فرمایي هغه څوک چې قبلوي دعا د ډیر ناچاره اذا دعاه کله چې دعا غواړي د هغه نه ويکشف السوء او لری کوي مصیبتونه ويجعلكم او ګرځوي تاسو خلفاء الارض خلیفګان د یو بل پزمکه کې اله مع الله آیشته واقدار د دې کارونو د الله پاک سره قلیلا ما تذکرون دیر لگ تاسو نصیحت قبلوي. اما يهديكم ایا هغه څوک چې لار خای تاسو ته فی ظلمات البر والبحر پتیارو د وچوبه او دریاب کې ومن يرسل الرياح او هغه څوک چې رالیږي هواګانې بشرن زیره درکون کی زیره ورکون کی بین یدی رحمته مخ کی د رحمت د هغه نه اله مع الله آیشته واقداران د دې کارونو د الله پاک سره تعالی الله عما یشرکون اوچت الله پاک د هغه سره چې دوی وسره شریکان جوړوي. اما یبدا الخلق آیا هغه څوک چې په اول ځل پیدایش کوي ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي. ومن يرزقكم من السماء والارض او سوک رزق در کوي تاسو ته د اسمانونو نه او د ځمکې نه اله مع الله آیشته د دې کارونو واقدار د الله پاک سره قل تورته وایا هاتو برهانکم ان کنتم صادقین راوړی دلیل خپل کوي تاسو رښتونی. برهان ویل کېږي دلیل مبین هغه دلیل چې حق کار کی او باطل ښکار یا برهان دا دلیل قاطع ته ویل کیږي چې هغه بالکل جګړه هغه ختم دي دلیل تاسو پیش کوي که تاسو رښتونی. قل تورتوایا لا يعلم نپویږي من هغه څوک فی السماوات والارض چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی الغیب په غیب باندې الا الله سوا د الله پاک. مراد د من فی السماواتنا فرشتي دي حضرت عیسی علیہ السلام او ارواح د مؤمنانو چې هغه په علیین کې ان الابرار لفی علیین. او پزمکه کې څومره مخلوقات چې ده
نو الله پاک وایي چې دا په غیب باندې هیڅ څوک نه پوهیږي په غیر د الله. غیب دان ذات صرف الله پاک. وما يشعرون ایان یبعثون، او دو نه پوهیږي چې کله به دو دوباره ژوندي کیږي. نو دو په خپل دوباره ژوند باندې هم نه پوهیږي او نه دو په غیب او په حالاتو باندې پوهیږي. د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دلته د شرک دا معامله دا تقریبا نشته. کته په دې علاقو باندې چې دغه حالات انسان ویني او د قرآن مجید دا آیتونه واوري، نو دی په خپله باندې پوه شي چې په انسان کې په څومره لویه پیمانه باندې شرک چې د هغه باباګانو د درګاهونو نه دو په مخه هم نشي راوځي، داسې په ریوس باندې راوځي چې دې ته شا رانشي. او د خدای کور ته چې راځي او قرآن مجید ورته پروت وي نو دې ته یې شا کړی خیر. بل ادارک علمهم فی الآخرة، بلکې ختم شوی د علم د دو فی الآخرة په باره د آخرت کې، د آخرت په باره کې د دو علم را سره شته. بل هم فی شک منها، بلکې دو په شک کې دي د دې آخرت. بل هم منها عمون، بلکې دو ړانده دي د دې آخرت په باره کې. د آخرت نه بالکل ړانده دي، دو ته دغه زندگی او دغه هیڅ سخکاری نو، بس دو وی هم دا ان هي الا حیاتنا الدنیا، نه ده مگر ژوند د دنیا دی، بس د دین وروسته نورې زندګیانې بیا نشته. کم سړی واپس راپاڅي. زمونږ مشران چې دومره تللی دي نو هغه په هغې کې څوک بیا راغلی بیا راپاڅېده نشته. الله پاک وایي دوره دي په باره کې بالکل رانده دي. امن خلق السماوات والارض، آیا هغه څوک چې پیدا کړي د ځمکه او اسمانونه، وانزل لكم او راورولی دي ستاسو دپاره، من السماء ماء د طرفه د اسمان نه اوبه، فانبتنا به پس را زرغونو مونږ په دې سره، حدائق باغونه، ذات بهجه سره د ترو تازګینا، ما کان لکم نشته اختیار ستاسو، ان تنبتو شجرها دا چې را زرغون کوي بوټي د هغې، اإله آیا شته د دې کارونو واکدار، مع الله د الله پاک سره، بل هم قوم بلکې دو یو قوم دی، یعدلون چې د الله پاک سره نور خلق برابرای. امن جعل الارض، آیا هغه څوک چې ګرځولي د ځمکه، قرارا ټینګه، وجعل خلالها انهارا او پیدا کړی دی په میند دې کې نهرونه، وجعل لها رواسیا او پیدا کړی دی ردی د ټینګوالي د پاره مضبوط غرونه، وجعل بین البحرین او پیدا کړی د پمین د دوو دریابونو کې، حاجزا پردا، اإلهن آیشته د دې کارونو واکدار، مع الله د الله پاک سره، بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیاد د دون نه پوهیږي. امن آیا هغه څوک یجیب المضطر
چې قبلوي دعا د ډیر ناچاره اذا دعاه چې کله دعا غواړي د هغه نه ويكشف السوء او لري کوي مصیبتونه ويجعلكم او ګرځوي تاسو خلفاء الارض نائبان د یو بل پزماکه کې اله اشته د دې کارونو واقدار مع الله د الله پاک سره قليلا ما تذكرون ډیر لږ تاسو نصيحت قبلوي امن يهديكم آیا هغه څوک چې لار ښایي تاسو ته في ظلمات البر والبحر پتیارو د وچوبه او دریاب کې ومن يرسل الرياح او هغه څوک چې را لیږي هواګانې بشرا زیر ورکون کی بین یدی رحمته مخی در رحمت خپلنا اله اشته د دې کارونو واقدار مع الله د الله پاک سره تعالى الله اوچت الله پاک عما یشرکون دا غسنه چې دوه سره شریکان جوړوي امن يبدأ الخلق آیا هغه څوک چې په اول ځل پیدایش کوي ثم يعيده بیا به دوباره کوي ومن يرزقكم او څوک رزق درکوي تاسو ته من السماء والارض د طرفه د اسمان او د ځمکې نه اله اشته د دې کارونو واقدار مع الله د الله پاک سره قل تورتوا هاتوا برهانكم راوړی دلیل خپل ان کنتم صادقین کتا سرشتونی ای قل تورتوا لا يعلم نپویگی من هغسوک في السماوات والارض چې په اسمانونو او ځمکه کې دي الغیب په غیب باندې الا الله سوا د الله پاک نه وما يشعرون او دون پویږي ایان یبعثون چې کله به دوباره ژوند کولای شي بل ادارك علمهم بلکې ختم د علم ددو فی الاخره فبارد آخرت کے بل هم فی شک منها بلکہ دو پشک دی دینا بل هم منها عمون بلکہ دو دینا ڈاند دی